پکتیا کې یوې مور او زوی داسې تاریخي کار وکړ چې تر ننه هیچا نه و کړی. ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ. د پکتیا ځاځي ولسوالۍ سرګلي کلي یوې بهر میشتې مېرمنې په خپل لګښت د مور او ماشوم د پالنې یو روغتون جوړ کړی چې ټول امکانات پکې موجود دي. ویل کېږي پر دغه روغتون شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. تېره ورځ د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال د دغې بهر میشتې مېرمنې یوه استازي سلیمان صالح سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د مور او ماشوم د پالنې دغه روغتون پر زیږنتون سربیره بیړنۍ خونه، د ماشومانو داخله څانګه، 22 بسترونه او عصري لابراتوار لري. هغې ویلي چې دغه روغتون یې د 2 کلونو په موده کې جوړ کړی چې تر دې دمه یې ټول لګښت شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ شوی دی. ښاغلي صالح وړاندې ویلي چې د مور او ماشوم په دغه روغتون کې به د سیمې خلکو ته د 6 کلونو لپاره وړیا خدمتونه وړاندې کوي. ځاځي اریوب کې د سیمې خلکو د دغه روغتون په جوړېدو خوښي ښودلې او هیله لري چې دغه روغتون یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راولي. د پکتیا په لرې پرته ولسوالۍ ځاځي اریوب د مور او ماشوم د پالنې دغه روغتون په 4 جریبه ځمکه جوړ شوی چې په 2 پوړونو کې 22 بسترونه، زیږنتون، بیړنۍ خونه، د ماشومانو داخله څانګه او عصري لابراتوار لري. ځاځي اریوب د پکتیا له مرکز ګردیز څخه شاوخوا 80 کیلومتره لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ او کلو سړکونه یې ویجاړ او د سختو ناروغیو او زیږون پر مهال ډېری ناروغان روغتیایي مرکزونو ته په وخت نشي رسېدلی او په لاره کې ساه ورکوي. د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې معیاري روغتیایي مرکزونه او ډاکټران نشته. د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو کموالی د امیدوارو مېرمنو اړوند ناروغیو له امله د میندو د مړینې ډېرېدو لوی لاملونه بلل کېږي. روغتیایي نړیوال سازمان ویلي تېر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو د مړینې له پلوه د نړۍ تر ټولو بد هیواد دی. همداراز د روغتیا نړیوال سازمان هم د 2023 کال په خپل راپور کې ویلي و چې افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د دغه هیواد تر 6 ګاونډیو هیوادونو لوړه ده او د میندو د روغتیا د لا خرابېدو ویره شته.